السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته داسې طریقه در زده کوو چې د یو کس د فیسبوک پاسورډ هغه نه هیر شوی وي او هغه دا غواړي چې زه دا پاسورډ نوی کم بغیر د هغه پاسورډ نه چې کوم ما نه هیر شوی دی هغه پاسورډ ور نه کم او زه دا پاسورډ نوی کم. نو دوستانو زه به تاسو ته دا ټوله طریقه ښایم. که تاسو تر اوسه پورې زمونږ ټیکنو پښتو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې هم کوئ او بیل آیکن هم ووهئ چې دغه رنګ خسته ټیکنالوژۍ باره کې خسته ویډیوګانو لپاره تاسو ته هر د ټولو نه مخکې معلومات در ورسي. ملګرو ما ايډي اوپن کړې ده د مخکې نه، نو دلته کې مونږ راغو. ايډي زما اوپن ده، دلته کې راغو ملګرو. دې نه پس تاسو به چې ايډي څنګه اوپن کړئ دلته کې به تاسو ته دا 3 ډاټ ښکاري، په دغه 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. دغه 3 ډاټو نه پس چې څنګه هم کلیک وکړو دلته به لاندې لږ ښکته راشئ. څنګه ښکته راشئ دوستانو؟ چې څنګه ښکته راشئ دلته به تاسو ته دا سیټینګ اینډ پرایوسي ښکاري. دا دوستانو په دې باندې به یو پیره کلیک وکړئ. څرنګه چې په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دا ښکاري سیټینګ، په دې به یو پیره بیا کلیک وکړئ. د سیټینګ څنګه په سیټینګ باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسو ته به د ټولو نه بره ښکاري سیکورټي اینډ لاګین. دوستانو په دې به یو ځل کلیک وکړئ. په دې څرنګه کلیک وکړئ تاسو ته به راشي سمسنګ ګلیکسي ایپ پېښور، بیا بل دی، بیا ورپسې لاندې لیکلي چینج پاسورډ، لاګین کې لیکلي دي چینج پاسورډ. دوستانو تاسو ته به دا ښکاري، دلته کې لیکلي چینج پاسورډ، په دې به کلیک وکړئ. دا تاسو سره ښکاري چینج پاسورډ. دوستانو څرنګه چې په دې کلیک وکړئ تاسو ته به راشي چې کرنټ پاسورډ مونږ سره شته دی نه، مونږ نه هیر شوی دی، نو مونږ خو غواړو چې نوی پاسورډ. نو دلته کې نیو پاسورډ او نه ریټایپ نیو پاسورډ مونږ نشو کولی، ځکه دا پاسورډ مونږ نشو کولی، نه دا اوس کولی شو. د دې وجې چې هلته کې مونږ نه کرنټ پاسورډ چې کوم مخکینی پاسورډ هغه مونږ نه غواړي، نو هغه خو مونږ نه هیر شوی دی. نو دوستانو دا به څرنګه کوو دلته کې به مونږ راشو دا فورګیټ پاسورډ چې کوم دی په دې باندې به کلیک وکړو. څرنګه چې په دې باندې کلیک وکړو تاسو ته به څه داسې قسمه دغه راشي چې مطلب تاسو دا په ایمیل باندې دا کم اس ایم اس دی دا سینډ کوئ، یا په اس ایم اس باندې چې اس ایم اس باندې سینډ کړو نو موږ له به دا ډېر زر راشي. دوستانو دا تاسو ته ښکاري دلته کې لیکلي دي چې سینډ کوډ وی ایمیل یا اس ایم اس. نو ما په اس ایم اس باندې کلیک وکړو، په دې باندې مې اس ایم اس باندې به زه کلیک وکړم. څرنګه چاته څرنګه اسانه که په ایمیل باندې کوي خو اس ایم اس لږ زر راځي، ځکه ما په دې کلیک وکړو. دې نه پس به په دې نیکسټ آپشن باندې کلیک وکړئ. په دې چې څرنګه کلیک وکړو نو تاسو ته به اوس اس ایم اس راشي، یو سیکنډ 2 سیکنډ انتظار نه پس اس ایم اس مونږ سره راغو 75 68 24. دوستانو څرنګه چې دا کوډ تاسو ورکئ دلته کې به تاسو ته نیکسټ آپشن ښکاري، په دې نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. څرنګه چې په دې نیکسټ باندې کلیک وکړو تاسو ته راشي چې کریټ ا نیو پاسورډ. نو زه دلته کې دوستانو تاسو ته به ښکاري کریټ ا نیو پاسورډ. صحیح شو دوستانو؟ دې نه پس چې کله پاسورډ انټر کړئ نو بیا به دا لوګ می آوټ اف فیسبوک ایوری ویر دې باندې به دلته کې دا په دې به چک نشان ولګوئ. دوستانو دلته کې زه پاسورډ انټر کوم، څرنګه چې ما پاسورډ انټر کو په چک نشان می ټیک وکړو. صحیح شو دوستانو؟ بیا به دلته کې نیکسټ نشان وینئ په دې به کلیک وکړئ. صحیح شو دوستانو؟
دوستانو دې باندې کلیک وکړو. دلته کې به تاسو ته راشي چې پاسورډ چینج. نو تاسو به چې کله خپل سیټینګ دغه کول غواړئ واپس، مطلب چې تاسو وایئ چې زه ايډي ته لاړ شم، نو دلته کې به مخکې نه په سټې لوګ ان باندې دغه چک لګولی شوي، تاسو ته به ښکاري دوستانو دا شین. که دا نه نو په دې ځای باندې به ولګوئ او بیا به ورپسې دلته به کنټینیو آپشن ووایي، دا به ووهئ. دې نه پس کنټینیو دوستانو څنګه کنټینیو وای نو دغه رنګ تاسو ته به واپس خپل د موبایل چې کوم سیټینګ نه مونږ تللی وو، کوم سیټینګ نه مونږ تللی وو چې پاسورډ چینج کوو، نو هغه ځای ته به مونږ راشو او زمونږ خپله ايډي به اوپن کو. مونږ صرف خپله ايډي اوپن شي. بیا دا تاسو چیک کولی شئ که چېرته ايډي واپس لاګ آوټ کړئ او دا چیک کولی شئ چې یاره زمونږ پاسورډ چینج شوی دی که نه. هلته کې بر تاسو هم کتل چې پاسورډ چینج لیکلي وو.